څنګه کولای شو چې په وایفل اپلیکیشن کې خپل پوسټ وایرل کړو. ګران ملګرو زه یم ریحان د ټکنیکل ریحان چینل څخه. ګران ملګرو پر همدغه ویډیو کې همدغه درته ښایم چې تاسو خپل پوسټ یا ویډیو یا ایمیج یعنی عکس تاسو وایرل کړئ. لکه تاسو کتلی شئ دا ډول کمنټونه زیات وي او سپر لایک زیات وي. پر همدغه طریقه مې درته ویډیو راوړل ده چې تاسو خپل پوسټ وایرل کړئ. سیده ملګرو نو ډېره خوندوره طریقه ده. ویډیو سکیپ کوئ ملګرو. تاسو څخه یوه غوښتنه کوم که چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو ته در سره لایک وکړئ. او بله مهمه خبره ده ملګرو تاسو ماته په کمنټس کې ووایئ چې تاسو پکې نور څه مشکل لرئ چې پر هماغه هم ویډیو درته راوړم، ځکه چې ډېرو کسانو پوښتنه کوله چې موږ پوسټ څنګه وایرل کړو. نو دغه طریقه مو اوس درته راوړه. او بله تاسو ماته کمنټس وکړئ چې بله همدې په اړه درته ویډیو راوړم چې تاسو څنګه په یوه وایفل کې دویم اکونټ خلاص کړئ، یعنې په دویم اکونټ څنګه خلاصېږي دې په اړه درته ویډیو راوړم یا په بل څه په باره کې درته ویډیو راوړم. تاسو ماته کمنټس کې حتما ووایئ. راځو د ویډیو په طرف ملګرو ویډیو شروع کوو چې څنګه خپل پوسټونه وایرل کړو. راځئ ملګرو تاسو به خپل وایفل اپلیکیشن را خلاص کړئ. که چېرې تاسو نه وي خلاص کړی زما د ویډیو په ډسکرپشن کې شته د ویډیو لینک او د هغه لینک هم شته مونیټایز چې تاسو مونیټایز کړی نه وي، او د سیټینګونو په باره کې هم لینک شته. هغه نه کلیک وکړئ تاسو خپل ویډیو څنګه کړئ وګورئ او دغه خپل چینل مونیټایز کړئ، یعنې سیټینګونه یې ورته برابر کړئ. نو ملګرو دغه زما دویم اکونټ دی، یعنې تاسو زما دغه خپل اکونټ مې چې دی همدغه په نوم دی. نو ملګرو تاسو سمپل راشئ همدغه ریحان کینګ و په سرچ کې ولیکئ، ما در سره فالو کړئ. ښه ملګرو نو زه درته اوس دغه طریقه ښایم. نو تاسو ملګرو تاسو که چېرې دغه زما پوسټ کتلی ولې سمپل ساده طریقه درته ښایم چې ډېره ایزي طریقه ده. تاسو دغه ځای وګورئ چې څو ویوز پرې راغلي دي پر همدغه عکس باندې 125. دغه اوس زه درته زیاتوم. ګورئ تاسو به خپل پوسټ باندې یو وار کلیک وکړئ. کلیک مې ور باندې وکړو بېرته څخه ورسره ووتم. اوس ګورئ هغه کس 126 127 128 روان شو. نو تاسو که چېرې بیا درېږي او لاندې یو ور بیا ور باندې کلیک کوئ اتوماتیک ډول روانېږي. همدې سمپل طریقه وه ښه ملګرو. او بله طریقه تاسو چې پوسټ کوئ تاسو به وایئ د تا پوسټونه ولې نه دي وایرل شوي. همدغه مې اوس جوړ کړی دی، همدغه به تاسو همدغه چې کومه طریقه درته ښایم په همدغه طریقه نه زه اوس کار کوم عملي کوم یې. زما پوسټونه به هم وایرل شي او فالوورز به مې زیات شي، لایک به مې زیات شي. نو ملګرو کله چې تاسو د پلس نشان باندې کلیک وکړئ دلته مهمه خبره ده چې تاسو خپل پوسټ نه وایرل کیږي، یعنې چې چا وایرل شوي دی هغه دغه طریقه ورسره کوي. دغه تاسو کتلی شئ چې دغه څومره فالوورز لري او دا هم کتلی شئ چې دا څومره فالوورز لري. ښه ملګرو نو زه په اولني کابل باندې کلیک کوم چې کله ور باندې کلیک وکړم داسې کې زه خپل پوسټ کوم. زه اول ګورم چې دا څومره فالوورز لري، ور باندې بیا به کلیک وکړئ. کله چې دوباره بیا ور باندې کلیک وکړو تاسو کتلی شئ څومره فالوورز لري، بیخي زیات زره فالوورز لري، بیخي ډېر فالوورز لري. ښه ملګرو دې څخه اوس راوځم د بل یو چینل ګورم. همدغه یو ګورم پیج ریحان ګورم. ور باندې کلیک به وکړئ څومره فالوورز لري، 14 فالوورز لري. که چېرې زه پر همدغه چینل باندې پوسټ وکړم زما پوسټ به کم کسان کسي، او که چېرته زه په غټ چینل باندې پوسټ وکړم زما پوسټ به ډېر کسان ګوري. ګورئ زه پر همدغه وایفل چینل باندې کلیک کوم بیا ور باندې کلیک کوم. ګورئ څومره زیات فالوورز لري. پر همدغه کې تاسو پوسټونه کوئ تاسو فالوور به زیات پیدا کېږي. تاسو به دغه له کومه ځای څخه کوئ، یعنې تاسو پته نه لګي دا سرچ کې ورته ولیکئ وایفل دغه خپل دی اپلیکیشن خپل چینل دی دا ورته ولیکئ ډایرکټ راولئ. په دغه کې تاسو پوسټونه کوئ تاسو هغه به بیخي زیات شي. او ملګرو فالوورز به تاسو څنګه زیاتوئ، دا خپل فالوورز به تاسو څنګه زیاتوئ. ما تر اوسه پورې 3 کسان فالوورز کړي دي یا به 4 کسان ما فالوورز کړي وي. همدغه څو کسان همدغه کې یو څو کسان ما فالوور فالو کړي دي، ما څوک نه دي فالو کړي. خو له دې وروسته زه ډېر کسان فالو کوم، یو هم نه پرېږدم چې ویډیو ګورم عکس ګورم فالو بټن ور باندې کلیک کوم. همدغه فالو بټن صحیح ده. تاسو به ویډیو ته در سره لایک ورکوئ فالو کوئ، بیا لکه زه دغه فالو کوم. صحیح ده. هېڅ داسې نه ورته کشم چې څوک دی لایک ورکوم فالو کوم لایک ورکوم فالو کوم. صحیح ده ملګرو. نو دې سره تاسو فالوورز زیاتېږي ځکه چې تا فالو کړې هم تا چینل مخ ته روانېږي، ډېر مونیټایز کېږي یعنې وایرل کېږي. ستا چینل هم فالو کوي، خلک یې فالو کوي، لایک ورکوي. تاسو یو بل فالو کړئ. کله مو فالو کړئ چینل دغه اپلیکیشن نوی دی تاسو فالو زیاتېږي او مخ ته روانېږي. نو زه اوس دغه طریقه ورسره کوم. زما پوسټونه به هم وایرل کېږي ځکه چې په قوي چینل باندې زه باید پوسټ وکړم او ور باندې کلیک کوئ. دغه سمپل طریقه ده ځکه چې بیا زیاتېږي. نو په همدغه طریقه تاسو کولی شئ چې خپل پوسټ وایرل کړئ، خپل چینل فالوورز او لایکونه زیات کړئ. په قوي هغه باندې تاسو خپل پوسټ کوئ او خلک فالو کړئ، لایک ورکوئ، فالو کړئ، لایک ورکوئ. نو ملګرو همدغه ویډیو تاسو ته مې صحیح په مکمله توګه وښودله ځکه ډېر کسان یې نه ښایي. نو ملګرو ما هم در سره فالو کړئ ریحان کینګ و پر همدغه زما چې اکاونټ دی دا هم در سره فالو کړئ. نو ملګرو کمنټس کې راته وایئ چې بله د څه په باره کې ویډیو راوړم. او که چېرې تاسو چینل نه وي مونیټایز کړی همدغه وایفل مو نه وي مونیټایز کړی د ویډیو په ډسکرپشن کې لینک شته هغه هم ویډیو وګورئ مونیټایز یې کړئ. نو ملګرو کمنټ وکړئ د څه په باره کې درته ویډیو راوړم. مننه.